د ژړا او د احساساتو خبره وشوه، کله دې ژړلي دي د کرکټ په ژوند کې؟ کرکټ په ژوند کې حتما ژړا وي پکې او څو وارې هم ژړلې دي. وروستي ځل د چیرې وژړل؟ وروستي ځل کله چې موږ په ایشیا کپ کې پاکستان هغه لوبه وبایلله، نو چې اتاق ته زه رالم نو هغه بیا مشکله وه خپل ځان کنټرولول، ځکه دې لوبې دپاره مونږ ډېر زیات خواري محنت کړی او د وطن د خلکو یو هیله وه چې باید مونږ دا لوبه وګټو. یو مخکې په 2019 کې کوالیفاینګ راوند کې چې کله مونږ زه کپتان هم ولم هغې وخت کې او مونږ 3 لوبې هم وبایللې، اول 3 لوبې، نو زمونږ چانس چې و بیخي 0 و مخکې تلل. نو په هغې وخت کې نه یوازې ما بلکې ټولو لوبغاړو چې څومره ژړلي دي او بیخي داسې وله لکه موږ نه خپل ځان بیخي ورک ولو چې دا چیرته یو، دا څه وشو موږ سره. نو